बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سلامونه ونی کې هلي د کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس پښتو چینل ته راغلاست ټولو ته وایم چینل سبسکرایب کول ځان سره هیر نه کوي سبسکرایبر د خیرانګي ته رسیدلی دي نو ستاسو د همکارۍ په هیله مرګلو په دې ویډیو کې موضوع زموږ چې دا پښتو ټایپنګ دی دوه ویډیوګانې مخکې ما د انګلیش ټایپنګ باره کې جوړې کړې وي چینل کې شته دی یو طریقه ول یو کې موږ او تاسو زده کولو چې څنګه دغه ویډیو کې به اول تاسو ټایپنګ طریقه مې درته ښودلې وه او په دې ویډیو کې مې درته سپیډ ښودلی وه په دې کې طریقه وه په دې کې سپیډ که څوک د انګلیش ټایپنګ غواړي صحیح زده کړي سپیډ ټیم ته اول دا ویډیو ګوري طریقه یې زده کولو لپاره بیا ټایپنګ سپیډ دپاره دا ویډیو ته وګوري پښتو ټایپنګ هم ډېر اسانه ده خو اول د ټول نه هر څه نه مخکې طریقه مهمه ده دغه انګلیش ټایپنګ کې چې ما کومه طریقه تاسو ته ښودلې وه که په دې طریقه تاسو کار کړی تاسو ته انګلیش پښتو ټایپنګ او دري ټایپنګ ډېر اسانه ده نو په دې ویډیو کې ما تاسو ته هر څه طریقه ښودلې وه هماغه طریقه اول اپلای کوئ به پښتو ټایپنګ ډېر اسانه ده دې لپاره ما تاسو ته ګورئ جدول جوړ کړی دی تاسو به طریقه د دې یادولو اول څنګه ده ګورئ مرګلو دا پښتو ټایپنګ ده او دا لاندې چې دی دا فارسي ټایپنګ دی فارسي او پښتو دومره فرق نه لري دا لاندې پښتو دی خیر پښتو فارسي کې دومره فرق نشته کم حروف کې څه فرق وي دا ګورئ مکمل د الفبا ټول حرفونه په دې بټنو لیکل کېږي لکه تاسو به دا څنګه حفظوئ به اول ده لکه مثال ا شو په ا خین او شین دی لکه صرف چې ا پریس کوئ شین به راځي او که کله تاسو شفت او ا پریس کوئ څه به راځي شین به راځي ګوره په بي باندې زال دی په سی باندې زی ژ په همداسې وګورئ په هر حروف باندې چې کوم عدد دی تاسو دا حفظ کوئ لکه د ورځې ځان ته یو کارخانګي وټاکئ چې 3 حروفه به زه حفظ کوم یا 4 به حفظ کوم یا 5 به حفظ کوم په دې طریقه مثال داسې حفظ کوئ ا باندې شین او خین په بي زال په سی زی او ژ په ډي یا ی په ای باندې سی په دې طریقه باندې تاسو دا څه کوئ حفظ کوئ دا ګورئ په چې په دې سمبولونو ده دلته مې سمبول هم لیکلی دی ګورئ په دې سمبولونو باندې جیم دلته وګورئ واو دی ګې ده داسې کوم حروف انشاءالله نه دی پاتې نو مهمه طریقه دا ده حفظ کوئ دا چې په کوم حروف په کم بټن یعنی په کم حروف باندې پښتو کومه غږ زده کېږي دا حفظ کوئ چې کله هم حفظ کړه بیا یو پښتو کتاب یا یو داسې یو څه مقاله پښتو را پیدا کړئ ورو ورو یې ټایپولو سره خپله د دې طریقه هم ستاسو زده کېږي بیا سپیډ به یې څنګه زیاتوو سپیډ دپاره هم هماغه سایټ چې ما تاسو ته په انګلیش کې ښودله هغه کې ګورئ پښتو هم شته دلته زه راځم ګوګل سایټ اوپن کوم دلته ولیکو 10fastfingers.com دې ته به راشو ټایپ اینډ ټیسټ باندې به کلیک کړو دا ګورئ دا چارټ ما هم جوړ کړی دی چارټ هم تاسو کار رسله خو دا چارټ دومره ګټور نه دی ګټور اصل دا دی چې دا حفظ کړئ چې حفظ هم کړو بیا داسې په ګوتو باندې ولیکئ یا ورو ورو خپل ټایپنګ تیزولی شئ دلته ګوره 10fastfinger.com اوس موږ سره اوپن کېدو حالت کې دی ګوره 10fastfinger.com اوپن شو د انګلیش مې دا طریقه ښودلو دلته ورشئ هره ژبې ټایپنګ چې غواړئ صحیح پرې کار وکړئ دلته شته پښتو هم ګورئ شته دی دلته راشئ سرچ کړئ پښتو دا ګورئ اول دا چارټ به زده کوئ چې دا چارټ هم کله زده کړو بیا که چا سره د نټ سهولت وي آنلاین دې کار وکړي که آنلاین نشي کولی بس په همدې شکل دې ګوره دې سایټ ته راشي پښتو ټایپنګ لږ سخت هم دی ځکه وخت ډېر حروفونه ډېر پیچلي حروفونه دي نو خیر د دې ټایپنګ تاسو سپیډ مهم هم نه دی چې د څو دانې ولیکئ صرف یاد یې کړئ ځکه زموږ په وطن کې پښتو دري دا ټایپنګ باید زده وي زموږ په دفاترو کې ټول هر څه په پښتو دري دي نو په دې شکل ګوره
خپله دومره خوندور نه دی خو بد به انشاءالله نه د اضافې یا د مشکلات ډېر باندې پیدا کوي څو لکه 2.8 نو په دې شکل پښتو ټایپینګ هم تیزولی شئ نو هر څه چې مهم څه دا چارټ دی دا چارټ چې مزه نه شي پښتو ټایپینګ ډېر مشکله ده دا سکرین شاټ به دا په ګروپ کې هم شیر کوم دا چارټ امید لرم چې ټول کوشش وکړئ زده یې کوئ ځکه ملي ژبې پښتو دري زموږ زیاتره ځایونو کې پښتو دري ټایپینګ د خلکو زده نه دفاتر کې زیاتره دا نن سبا پکارېږي نو په دې طریقه دا زده کړئ چینل سبسکرایب کول هېر نه کړئ کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس او ګروپ دی په فیسبوک کې کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس اینډ پښتو په نوم پکې هم ما سره یوځای شئ که څه پوښتنه وي کولی شئ انشاءالله را روانه ویډیو کې ډېر یو جالبه ویډیو به انشاءالله جوړېږي چې څنګه موږ د انټرنېټ د لارې پیسې ګټلی شو انشاءالله په دې باندې ویډیو جوړوو مننه ښه